مورې څه کوې؟ زویا خپل کالی ټولم. زیباګله دا څه کوې؟ غواړم د خپلې مور کور ته لاړه شم. مهرباني وکړه لږ نورم پاتې شه. نه زه لږ آرامي غواړم. مورې رښتیا ځو؟ هو زویا د انا کور ته. زیباګله بیرته راشه. اوس نه وروسته به خبرې وکړو. زایبه ګلې تا ما سره ډېر زیاتې وکړو. زه هر روز ستا په یادونو کې جارم. بختي رحمان ما سره ډېر مینا کوله. ما هغه ته ډېر تکلیف ورکا. اوس پیمانه یم. زابانان د زایبه ګل کور ته ځم. زه به هغې ته ډېر سوال وکړم چې رضا شي. زایبه ګلې ما وبخه، ما سره واپس کور ته راځه. زه به بیا کاله ستا زړه نه خفه کوم. بختي رحمان ما ته وابخلی، خو زه واپس تا سره کور ته نه راځم. الله دې خوشاله لاره زایبه ګلې. دلته نور زما لپاره هیڅ نه دی پاتې. زه به بهر ملک ته لاړ شم، ښایي خپل غم هیر کړم. ما ښه سړی له لاسه ورکړ. کاش هغه مې نه وی پرېښي. خدای پامان وطنه، خدای پامان زیبا ګلې. بختي رحمان زه ناوخته پوه شوم. اوس ته لاړې، خو ستا یادونه به تل زما سره وي دي. بختي رحمان زه له تا سره مهمه خبره لرم. بختي رحمان لږ مخکې هغه بهر ملک ته روان دی. زرزم چې بختي رحمان رانه لاړ نشي مخکې له دې چې الوتکه والوزي. بختي رحمان مزه لږ صبر وکړه. زایبه ګلې زه د کار لپاره بهر ملک ته ځم. زما لپاره دعا کوه. الله دې ملشه. بختي رحمان زه به دې تل انتظار کوم. زما زړه نه مني چې مړ دی. زما زړه وای بختي ژوندی دی او کور ته به راځي. زما زیبا ګل به اوس څومره خفه وي. فکر به کوي چې ولې بختي رحمان زنګ نه وهي. یا الله زما بختي رحمان ته روغتیا ورکړه. هغه په خپل امان بیرته روغ سلامت او خوشحال زمون کور ته راولېږه. زما دعا قبول کړه. السلام علیکم زیبا ګلې. وعلیکم السلام سپین خانه. سپین خانه ووایه څنګه راغلی؟ ما اورېدلې چې بختي رحمان بیرته نه راځي. ته څه وایې؟ زه غواړم له تا سره نکاح وکړم. دا خبره بیا هیڅ کله مه کوه. زه پر خپل میړه باور لرم. مهرباني وکړه زما له کوره ووځه. ښه زه ځم. یا الله زما بختي رحمان روغ او سلامت بیرته کور ته راولېږه.